ګرانو مینوالو السلام علیکم. د ګنداره ټي وي نه د دې وخت ادبي خبرونو سره زیم ساره خان. د خویندو ادبي لښکرخال ادبي مجاله دردانه. خویندې ادبي لښکرخال د خیبر پښتونخوا د زنانه او شاعرانو لیکوالو یو نماینده تنظیم دی. د پښتو او اردو ژبې نامتو شاعر او فکشن لیکواله محترمه کلثوم زیب د دې تنظیم چیرپرسن ده. محترمه کلثوم زیب په کوششونو دا تنظیم په 2019 کې د مشاورتي کمیټې په مرسته جوړ کړی شو. خویندې ادبي لښکرخال د وطن د مختلفو علاقو او ژبو سره تعلق لرونکي زنانو د پرمختګ لپاره ادبي هلې ځلې کوي چې ورسره وخت په وخت تقریباتو اهتمام هم کوي چې پکې ډېرو خویندو ته په ښه کارکردګۍ ایوارډونه ورکړی شوي دي. دا ایوارډونه زنانه لیکوالو سره سره د ادب خاوندانو ته هم ورکړی کیږي. هم د دې تنظیم ادبي مجاله د دردانې په نوم چاپ کیږي چې پکې د زنانه لیکوالو غزلې، نظمونه، افسانې، مقالې، تحقیقي و تنقیدي لیکونه چاپ کیږي. د دې مجالې مدیره محترمه فرزانه صنم رسول ده. د اکتوبر په 21 نیټه دا ادبي مجاله دردانه مارکیټ ته راغله چې پکې 18 زنانو لیکوالو نثري او منظوم کلامونه شامل دي. د کمې څیره چې د محترمې کلثوم زیب په سر پرته ده. دا و د نن ورځې ادبي خبرونه. د الله په امان.